السلام علیکم څنګه شایست جوړ است کړای په خیر شه خو به جوړ است کړای وخت منه د کوم درځي ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ د چې سره خته هغه هیماتولوژي سم راخته دي دا د هیماتولوژي یو برانچ دی سیده په فزیولوژي کې به د هیماتولوژي د یو برانچ دی سیده زه مختم نو په کوم چې راخته کاګولیشنز یعنی کاګولیشن ټیسټونه چې کوم کیږي یعنی کلوټینګ کوم ټیسټونه چې کیږي داغو معلومات لپاره او داغو ډیفینیشن لپاره او دا چې دی دا ویډیو چې د په پښتو هم درته وایم په انګلیش هم درته وایم په اخر کې سر د خلاصو ویډیو چې مکمل وګورئ نو نه ګورئ دغه ځماني په سر نه په خلاصېږو اوس ما دوه ډیفینیشن راخیستې ستا د سر د خلاصېدو لپاره ما دوه ډیفینیشن راخیستې اول ډیفینیشن درته وایم بیا دویم ډیفینیشن یعنی دوه تعریف هم راخیستي دي زه اول تعریف راخوم coagulation is the process by which is a blood clot is formed in the order to stop blood هغه پروسس دی چې کوګولیشن چې د وینې جریان بندولو لپاره د وینې ټوټې رامنځته کیږي دا اول ډیفینیشن سو دوم ډیفینیشن د ایکشن اور پروسس اف لیکویډ اسپیشل بلډ چینج ټو سولید اور سیمی سولید سټیټ مایع عمل یا پروسس په ځانګړې توګه د وینې په جامد یا نیمه جامد حالات کې بدلیږي اوس د دې دواړو مطلب چې دی یعنی د دوه دواړو جملې مطلب چې کوګولیشن یو داسې ټیسټ دی یا یو داسې پروسس دی یا داسې پروفایل دی چې په هغه کې موږ د وینې جریان ګورو چې وینې جریان څنګه کوي او د وینې دغه د بندېدو جریان یعنی د وینې کلاټېدنګ یعنی جامېدل د هغو جریان اوس په دې باندې په دې زه پیسې نو ښه چې اوس یو لاس خوږ سو یو ځای خوږ سي یو ځای پرې سي نو ګورئ ته دا ګورې وینه روانې ای وینه یې ښی سي هغه ځای بند سي نو دغه حالات یعنی دغه طریقه ته په دې کې دننه چې روان دی دغه ټولو ته کوګولیشن وایي یعنی جامېدل یې ښی کېدل د وینه یې ښی کېدل که نیمه یې ښی سي که پوره یې ښی سي دې ټولو حالات ته یا دې طریقې ته دغه وایي کېږي کوګولیشنز وایي کېږي صحیح اوس نو دا په دوو طریقو باندې ده دا کوګولیشن چې دی یعنی دا طریقه چې دی دا جامېدل یو دی دې ته وایي کېږي in the involves two main pathways یعنی extrinsic اور intrinsic pathways په نامه باندې دي یعنی دا په دې کې دوه اصلي لارې شامل دي یعنی خارجي او داخلي لارې دي نو دوی څه وایي یعنی دوی وایي په دې کې دوه لارې شامل دي یعنی په دې په دا ټیسټ په دوو لارو باندې کېږي یعنی په دوو طریقو باندې دا کوګولیشنز کېږي هغه اول چې دی یو دننه دی یو خارجي دی یعنی خارجي مطلب دا دی که د باندې یو پوستکی مستکی یو ځای پرې سي نو هغه ګوډه وینه روانه وینه بندې سي نو هغه خارجي پروسس وسي ده هغه ته وایي کېږي ایکسټرنزیک په نامه باندې کېږي او کوم چې دننه یو ځای زخمي یو ځای پرې سو رګ پرې سو یو ځای هغه رګ وپړسېدی یا جام سو یا په هغې کې یې ښی سو نو هغه ته انټرنزیک په نامه پاتوی په نامه یعنې داخلي لارې ته وایي کېږي کوم چې دننه په جسم کې یو د دې کوګولیشنز وسو یعنې جامېدل وسو صحیح ده اوس د دې فنکشن ګورو د دې فنکشن خو هغه د جامېدل کلاټېدنګ ته وایي لیکن بیا ما د انګلیش یو لږ جمله راخیستې ده په هغې کې به په تعریف نور هم سره خلاص شي خو زه مختصي ده لږ غټ دی ده بلډ کلاټینګ also called coagulation is an important process that is reduce bleeding when we are injury if it happen whenever a blood vessel is damaged with whether the injury is a scratches on the skin or something more serious blood vessels are the like pipes taking blood very it's needs to go د وینې تودوخې کولی شي چې د کوګولیشنز په نوم هم یادېږي یعنې یو مهم پروسس دی چې د وینې جریان کموي او کله چې موږ ټپي کېږو او دا واقع کېږي کله چې د وینې رګونه یا زیانمن شوي یا زخم یا پوستکي یا یو څو نور جریان وي نو د وینې رګونه د پایمونو په څېره دی یعنې چې د وینې لیږدوي چیرې چې دا ورته اړتیا ولري یعنی کله چې زه څه باندې شوی په دې باندې بیا تاسو خپله څه پوه یعنې د مطلب دا دی یعنې دا وایي هغه حساب دی ما دلته په انګلیش درته ویلي وختي چې په پښتو ویل دا په انګلیش دی یعنې د مین مقصد دا دی چې کله رګونه خوږ یا کوم ځای کې سم کوګولیشنز نه کېږي یعنې کله چې سم وینه یې ښی کېږي نه نو دی چې هغه وینه برابري که هغه یا زیاته وینه روانې وي د یو ځای کې یعنې په کوم ځای کې چې خوږ وینه روانې نو ډېره وینه روانه دی یو ځای هغه وینه کموي بلیډینګ کموي یا یو ځای خوږ یا رګونه خوږ په هغو کې یا پوستکي چې خراب شي د هغو کې کومک کېږي اوس ګورو چې دا په کومه ناجوړیانو کې ښکته کېږي او په کومه ناجوړیانو کې
यानी लो कंडीशन کې اول کېدای شي ډیپ وین ترومبوسیس کېدای شي پلمونري امبولیزم کېدای شي ارټریل ترومبوسیس کېدای شي اور انټي فاسفولیپید انټي بایډیز سنډروم کېدای شي فیکټر وی لیډنس کېدای شي یا ترومبو جین میوټیشنز کېدای شي اور پروټین اس یا سی ډیفیشنسي کېدای شي یا اے ټي ټریپل آی ډیفیشنسي کېدای شي یعنې په دا حالات کې د لو کنډیشن کېږي یعنې ښکته کېږي یا د دا نجوړیان کېدای شي دی ښکته شي او پر دې نجوړیان بیا ویډیو راځي سیده اوس ګورو چې دا په کم کنډیشن کې پورته کېږي یعنې های کنډیشن څه کېدای شي سیده هغه ته وکړي هیموفیلیا کېدای شي یعنې ویلی برانډ ډیزیز کېدای شي فیکټر ډیفیشنسي کېدای شي اور هایپر کاګلوبل سټیج کېدای شي ډیپ وینس ترومبوسیس کېدای شي او هیموفیلیا چې ده دا یو د مور پلار څخه د وراثت څخه یو قسم ناجوړي ده چې هغه سړي ته ولګي چې یو ځای ځینې کې زخمي شي نو وینه ډېره روانه شي سیده او دا په لو کې هم کېدای شي په های کې هم کېدای شي او دا ناجوړیان کې دی پورته کېږي سیده اوس مین مقصد چې مې دی یعنې کوم سبجیکټ چې مې راخیستي دي زه اوس درښیم کاګولیشن اف لیست of test یعنی کوم ټیسټونه دې دپاره کېږي دا به موږ اوس څنګه معلومو او په دې ټولو ټیسټو باندې بیا ویډیو راځي سیده اول نمبر دی بلیډینګ ټایم چې کوم بي ټي په نامه باندې کېږي بل دی ټي ټي په نامه باندې کېږي نوم باندې یادېږي هغه ته کېږي ترومبو بین ټیسټ په نامه باندې کېږي بل دی سی ټي په نامه باندې یعنی کلاټینګ ټایمینګ باندې یو دی فایبرونوجن په نامه باندې دی یو دی ترومبوپین ټایمینګ په نامه باندې یعنی پی ټي په نامه باندې یادېږي یو دی ټي په نامه باندې یادېږي یعنې اکټیویټډ پارټل ترومبوپلاسټین ټایمینګ په نامه باندې یادېږي او بل دی فیکټر اس ای یعنې فیکټر کې څونه فیکټران چې دي آی وي 7 ټوله فیکټران په دې کې زه بیا درښیم صحیح ده او یو دی ډي ډایمر یو دی آی ان آر دا ټوله ټیسټونه چې دي دا په دې باندې بیا ویډیو راځي صحیح ده په دې کې مهم چې دی هغه پی ټي اور ای پی ټي ټي په نامه باندې چې دی هغه ډېر مهم خو ټوله دي خو لیکن نام ډېر دي په ټولو باندې بیا ویډیو راځي صحیح ده او د دې انالایزر درښیم د دې دغه اوس ګور دا مشین د انالایزر دی خپل طریقه د خپل مشین دی دا په سلیکټر مشین کې هم کېږي او مینوال طریقو باندې هم کېږي صحیح ده دغه ویډیو کوم خوښ شوی د سره شیر کړئ لایک کړئ کوشش کوئ